پیښور پولیس د ډانس پارټیانو او د کوبخانو خلاف کریک ډاون شروع کړی دی. د حواله سره پیلنې کاروي چې کوم دا د خزانه تانی پولیس کړي د اغي په یو ځای باندې چاپاواله د ډانس پارټي باندې او التنه 15 سړي او 2 زنانه نیولې دي. د حواله سره د پیښور پولیس وینا دا چیر اغي د منشیات استعمال چکل نه زیات شوی دی نو اغي د ډانس پارټیانو او کوبخانو خلاف کاروایان شروع کړي دي. د حواله سره د خزانه تانی چې کوم اف ای آر درج کړي دي د اغي اطلاع دا چیرې د اطلاع ملو شوی و چې دغه په دې شروع جنگي کې یو ځای دی او پاغه کې سخل کرازي د شپې ډانس پارټیان هم کوي او پاغه ځای کې کوبخانه هم چلیږي. پولیس وی په دغه انفارمیشن باندې دی الته چاپا وهلې د چکلې چاپا وهلې د نوالته ډانس پارټي شروع و په دې کې 15 سړي او 2 زنانه چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي. د پولیس وینا دا د ځان سره لیډیز پولیس هم بوتلې ځکه چې دې ته پهل نه اطلاع و پولیس د خلاف اف ای آر درج کړی دی او دا 2 زنانه او 15 سړي چې کوم دي د جیل ته لېږلي دي. د حواله سره د پیښور پولیس وینا دا چې د ډانس پارټیانو او د کوبخانو خلاف به د کریک ډاون جاری وي.